بس اوقات دنیا کې بعض خلک داسي چې د نورو خلکو خبرې خلکو ته رسوي، چغلي کوي د دوو کسانو په منځ کې، سخت او خطرناکه ګناه ده. او اورېدونکی سړی هم بسا اوقات د هغې په وجه باندې بېچینه شي او دا تحقیق هم نه کوي چې رښتیا دي او که دروغ دي، او د هغې په بنا باندې د مخالفتونو د کینو او د بوزونو عمارتونه تعمیر کی او په یو غم کې یا په مصیبت کې په یو درد کې مبتلا شي. اکابر او اسلافو به د داسې را نقل کوونکي سړي خبرې ته بالکل توجه نه کوله. یو بزرګ له یو کس رالی ورته ویل چې تا پسې افلانکي داسې داسې خبرې کولې. هغه ورته په جواب کې ویل اما وجد الشیطان رسولا غیرک، شیطان ستانه ما سوا چرته بل قاصد ځان نه دی پیدا کړ چې ته شیطانت کې. خلک وایي دا شیطانت کې، نو ته خو د شیطان قاصد و، نو شیطان ته بل سړی میلاو نه شو، ته ورته میلاو شو د شیطان دپاره ته کار کې. امام شافعي رحمت الله علیه ته هم داسې خبره چا وکړه، پلانکي خو تا پسې خبرې کولې. هغوی وفرمیل اذا صدقت فانت نمام و اذا کذبت فانت فاسق. که رښتیا وې خو چغل خورې او که دروغ وې نو فاسقي، او دواړه خبرې ټیک نه دي. که دا خبر تا رښتیا ما ته راوړې خو چغلي ده، چغل خور سړی جنت ته نشي تللی، ګناهګار ده. او که دروغ هم وې الزام هم لګې بیا خو غټ فاسقي، بیا دې هم خبره ټیک نه ده. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغوی سره دا قسمه معامله وشوه. کس ورته ذکر کړه چې جی تاسو پسې پلانکي خبرې کولې، نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د هغې په جواب کې وفرمیل تلک صحیفته فلیملأها بما شاء، چې د هر سړي خپل نامه اعمال دی، د هر چا خوښه ده چې په خپل نامه اعمال کې څه لیکي. څوک ښه وایي ښه پکې لیکلی کېږي، او که بد وایي بد پکې لیکلی کېږي، نو د هغه خپل نامه اعمال دی، لیکي دي پکې چې څه پکې وایي د هغه خپله خوښه ده. او حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې احذر ممن نقل الیک حدیث غیرک، دغه سړو نه ځان وساته چې د نورو خبرې تا ته را منتقل کوي. فانه سینقل الی غیرک حدیث، دا ستا خبرې نورو خلکو ته منتقل کوي. څنګه چې تعالی د نورو خبرې راوړي داسې به ستا دا خبرې نورو خلکو لمړي، نو دا په مجلس کې ځان سره د کینولو کس ده. پیغمبر علیه السلام به هم دا قسمه معامله کوله. حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام به فرمایل لا تنقلوا الی شیئا عن اصحابی، ما ته زما د ملګرو متعلق څه خبرې مه را منتقل کوئ. فاننی احب ان اخرج الیهم وانا سلیم الصدر، زه د غواړم چې زه د دې صحابو خواله راشم نو چې سینه کې مې چاته څه نه، نو چې تاسو ما ته خبرې را منتقل کوئ بیا به مې زړه کې هغه خبرې راځي، نو زما د ملګرو متعلق ما ته خبرې تاسو مه را منتقل کوئ. معروف کرخی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. یو ورځ د دوی نه چا ډېر زیات عجیبه تپوس وکړو، وی تاسو دې مقام ته څنګه ورسېدئ؟ د دومره لوی ولایت، د دومره لوی بزرګي، د تقوا د دومره لوی معیار، دا ستاسو په زندګۍ کې څنګه راغلی؟ هغوی په جواب کې وفرمایل چې د علامه ابن سماک رحمت الله علیه یو واز او نصیحت می قبول کو دی مقام ته ورسید. ابن سماک ډېر لوی بزرګ تیر شوی، ډېر لوی محدث او صوفي تیر شوی، د هغه یو نصیحت می اورېدلی دی او هغې مانه معروفي کرخي جوړ کو، د هغې په وجه باندې دا تقوا او نیکي مې خپله زندګۍ کې راوست. نو تپوس ترې وکړی شو چې ابن سماک دا څه نصیحت کړی چې ستا په دې ژوند کې دومره لوی انقلاب او تبدیلي راوستې؟ سوال ډېر زیات عجیبه دی. نو په جواب کې وفرمایل یو ځل کوفې ته لاړم، جومات ته ننوتم چې د مازدیګر لمونځ به وکړم، د لمونځ نه پس یو سړی ودرېد چې داسې د رعب هیبت او وقار والا سړی و، متقي او نیک سړی محسوسېده. ما تپوس وکړو دا صاحب څوک دی؟ ما ته ویلی شو چې دا خو ډېر لوی مشهور بزرګ ابن سماک رحمت الله علیه دی. هغه به ودرېدو، مختصر شانتي نصیحت یې وکړو او په هغه نصیحت کې 3 خبرې وفرمایلې. لومبۍ خبرې دا وفرمایله من کان مع الله تارة و تارة کان الله معه تارة و تارة، څوک چې د الله سره کله کلی
نو الله ورسره کله کله الله سره هر وخت تعلق نه ساتي د تقوا او د نیکۍ کله کله تقوا کوي کله کله نیکي کوي نو د الله رحم او د الله کرم او د الله فضل دام د ده سره کله کله ومن اعرض عن الله اعرض الله عنه او څوک چې د الله نه بالکل مخ واړی نو الله ته بالکل مخ واړی بالکل الله ته نه متوجه کیږي نو د الله رحمتونه هم د ته بالکل نه متوجه کیږي ومن اقبل على الله بكليته اقبل الله سبحانه بكامل رحمته عليه او څوک چې مکمل هر وخت الله ته متوجه شي نو د الله رحمتونه هر وخت د ته متوجه شي بس دا درې خبرې وکړه څوک الله سره کله کله وي د الله رحمتونه هم ورسره کله کله وي څوک د الله نه مکمل لر شي د الله رحمتونه هم ته مکمل لر شي څوک مکمل الله ته متوجي هر وخت د الله رحمتونه ورته هر وخت متوجي نو معروف کرهی سے فرمایي د کلام په ما باندې دهشت او خوف تاریکو او په زړه کې مې عزم او اراده وکړله چې د دې د اعلی درجه به اختیاروم مکمل الله ته متوجي شوم نو د الله رحمتونه هم راته مکمل متوجي شو بس د ابن سماک صاحب دا یو خبره وه دا مې اورېدلې وه او په دې باندې مې عمل وکړو الله دې مقام او دې ځای ته راوست واقعي دا خبره اوس هم داسې ده هر دور کې ده او هر چاله ده که غواړې چې الله هر وخت ستا کارونه درست کړي او ټیک کړي هر وخت الله سره تعلق ټیک ساته او که کله دی الله سره تعلق کله نو کله به د الله کارونه ټیک کوي او کله به د الله کارونه نه ټیک کوي او خدا نه خواسته که بالکل دی د الله نه مخ واړو د الله رحمتونه او خیرونه دا به مکمل طور باندې تا نه مخ واړي یو بزرګ فرمایي چې زما د 40 کالو تجربه دا ده چې ماله څوک راشي او ما ته وایي یره جی ډېر سخته مسله کې راګیرم او ما ته مشکل دي زه ورته وایم د دې یو وظیفه ده ما سره هغه وظیفه به وکړي کار به دې ټیک شي اوایه څه وظیفه ده زه ورته وایم د سحر د اذان نه به ګنټه مخکې پاسې د چارهدام به وکړي مونځ به وکړي او د الله په قدرت او طاقت به مکمل بروسو یقین وساتي او ځان به کمزورې او خپله عاجزي به ځان ته مخې ته کړي او الله ته به په چغو چغو باندې خپل درد او غم پیش کړي بس ته دا کار وکړه بیا ته ګوره چې ستا دا مسله درست کیږي او که ټیک کیږي او که نه ټیک کیږي چې 40 کاله مې داسې وشو چې چا ما ته داسې ویلي او ما ورته داسې ویلي او هغه په دې باندې مکمل طور باندې عمل کړی دی نو د هغې مسلې ټولې حل شوي دي او دا حقیقت دی بزرگان فرمایي رکعتین فی ظلمت اللیل الحالک تو کو تورو شپو کې او په تیرو کې 2 رکعاته الله ته کول تنقذک من المحالک دا به تا د هلاکت او د بربادۍ د لارو نه روکاږي حین تضیق بک المسالک کله چې په تا باندې لارې تنګې شي او بندې شي لارې تنګې شي او بندې شي د شپې 2 رکعاته مونځ او الله ته ودرېدل دا به تا د دغې تکو تورو تیرونه او د دې بندو لارونه روکاږي او یو بزرګ فرمایي اتعجب ممن له عند الله حاجه کیف ینام وقت السحر تعجب کوم دغه سړي نه چې د هغه د الله سره حاجت او ضرورت یو د پښمني په وخت کې خوب کوي چې د الله سره حاجت او ضرورت یو څوک دی چې د الله سره به حاجت او ضرورت نه کار دی چې د پښمني په وخت کې الله ته ودرېږي او خپل حاجتونه او ضرورتونه د الله د خزانو نه پوره کړي جنید بغدادي رحمت الله علیه ډیر لوی بزرګ تیر شوی د هغوی په حالاتو کې دا واقعا نقل شوي چې یو ځل د شپې اوده په خوب کې یو آواز وشو انهض یا عبدي وانقذ عبدي پس زما بنده او زما بنده په تکلیف کې دی هغه د هغه تکلیف نه روکاږه او تعاون ورسره وکړه د ویل جي کوم ځای کې به ستا دغه بندۍ چې تعاون او امداد ورسره وکړه اسمان نوي کېنه اس چې کوم ځای کې ودرېده هغه ځای کې به بس فوري دا پاسېده په اسمان نه کېناست اس روان شو اس د جومات خوا کې ودرېد جومات ته دننه ننوت یو سړی په سجده کې پروت دی او الله ته آهوزاري کوي
د زر تیلی روکاږله د دینارو نه ډکه وه هغې والله ورکړله او راتلو کې ورته وویلې چې بیا درته کله څه مشکلات او مسلې پیښېدلې نو په بغداد کې به فلانکۍ محلې ته راشي او د جنید نومي کس تپوس به وکړي او ټول عمر ستا مسلې انشاءالله حل کوي او ستا سره به تعاون او امداد د خپل وس مطابق کوي. دا وایي را روان شوم چې یو څو قدمه مې واخیست د شاته نه اواز راپسې وکړو چې امجنون انت یا جنید ته جوړ پاگل او لیونی اتریدنی ان اترک الذی ایقظک من نومک لاجلی ته دا غواړې چې هغه ذات زه ستا د وجې نه پرېږدم چې ته د خوب نه راپاڅولې او زما خوالی راوست وسخرک لتقضی لی حاجتي او ته ماله مسخر کړې چې زما حاجت پوره کړې وارکزو خفلک فی شوارع بغداد زه دې هغه ذات پرېږدم او د بغداد په لارو کوڅو کې دې تا پسې ګرځم داسې نشي کېدلی هغه ذات چې ته د بغداد دغه کوڅو نه زما خواله راوستلې او زما ضرورت دې پوره کو هغه ذات ولې پرېږدم چې تا پسې د بغداد په کوڅو کې ګرځم او ما هغه ذات نه بیا غواړم او هغه به مې ټولې مسلې حل کوي. چېرته د عربو یو علاقه کې یو قبرستان په دیوال باندې چا دا عبارت لیکلو چې لیس باستطاعتک ان تأخذ مالک معک لکن باستطاعتک ان تجعله یسبق چې دا قبرستان داسې مقام او داسې یو ځای دی که ته ځان سره مال په خپله وړل غواړې نو ځان سره مال وړل ممنوع دي دلته او که د ځان نه مخکې لیږل غواړې نو مخکې لیږلو کې هېڅ قسمه څه مسله نشته مخکې لیږلی کېږي. د هر ځای خپل یو نظامي د یو ملک نه چې بل ملک ته منتقل کېږي ساز و سامان ځان سره وړې د هغې شرایطي د هغې طریقې کاري که انسان د دې دنیا نه ځان ته قبر سه مال وړل غواړي نو خپل یې د ځان سره نشي وړلی د ځان سره وړل ممنوع دي. ها که دا د ځان نه مخکې لیږي نو ځان نه مخکې لیږلو کې هېڅ قسمه نقصان او ضرر نشته دی چې د الله په لار کې ولګئ نو دا د ده نه مخکې لاړ شي او منتقل شي. او نابلسي صاحب وایي چې زه شام ته لاړم په شام کې یو ډېر زیات عظیم الشان مسجد داسې یو عظیم الشان مسجد چې د 400 کالو نه هغه مسجد آباد وی ما هلته بیان وکړو وی ما ته یو کس وویلې چې تاسو ته پته ده د دې مسجد د تعمیر څه تاریخ دی او څه واقع ده یې ما ویل چې نه جي ما ته خو د دې پته نشته وی چې یو سړي کور ته 2 کیلو انګور راوړل او کېښودل چې ماښام شو نو د بیبي نه یې تپوس وکړو چې هغه انګور څه شو نو هغې ورته په جواب کې ویل چې هغه خو ما او بچو مې خوړلي یو دانه هم پکې نه ده پاتې شوی یاره یو دانه هم پکې نه ده پاتې شوی بس زه دغه شپه تېره کړه او سهار ووته یو څو ورځې به ورک وو بس د شپې به را پیدا کېده چېرته چاله لاړې او ځمکه یې د جومات دپاره واخیستله او بیا د هغې د آبادولو کوشش شروع کړو او چې مسجد آباد شو نو بیا رالی او خپلې بیبي ته یې وویلې چې بس اوس مې غم ختم شو ویل چې ولې څه غم دی ویل چې ما به زړه کې داسې ویل چې ډېر ارڅه مې ګټلي دي که زه مړ شم نو دا ښځه او دا بچي دا به خفه کېږي راپسې او خامخا به زما د رفع درجات دپاره دوی صدقات کې او دا پیسې به لګئ خو په هغه ورځ باندې ما سوچ وکړو چې انګورو په دغه یو څو دانو کې ورته زه یاد پاتې نه شوم نو پس د مرګ نه به ورته زه څه یاد پاتې شم نو ځان له مې په خپل ژوند کې په خپله انتظام وکړو 400 کاله وشو دغه جومات د ده دپاره وي صدقې جاریه جوړه شوې ده او که بچي و اهلیال یې ډېر زیات ښه وي او ډېر زیات صدقې مې ورپسې کړی 100 کاله به ورپسې کړی او اوس هم په سوونو خلک په هغه جومات کې مونځ کوي. د دې واقعه د نقل کولو نه پس نابلسي صاحب فرمایي قدم لنفسک قبل الموت چې څه لیږي نو د خپل مرګ نه مخکې ولیږه ولا تعتمد على احد لفعل الخير نیابة عنك په هیچا اعتماد مه کوه چې ستا نه پس به ستا دپاره د خیر کار وکړي فقد ینساک احب الناس الیک ستا محبوب ترین خلق به متا ایر کي ولو کان اولادک اگر چې هغه ستا اولاد ولې نه نو کمال لا دی چې انسان په دنیا کې په خپله څیزونه منتقل کړي چې ته ځان له په خپله باندې نه منتقل کړي او ته وایې چې بچي به منتقل کړي ما پسې
نو چې ته د خپل ځان سره دومره خیال او خاطر نه ساتي نو بل به ستا دومره خیال او خاطر څنګه وساتي. په دنیا کې ير او خوف پکار دی چې کله به الله ته پیش کېږم او ما سره به حساب او کتاب کی. قدم په قدم د ځان سره حساب او کتاب کول غواړي. یو سړي چېرته د چا نه پیسې اخیستې وي او هغه ته په ضمانت کې د ځمکې کاغذونه هر څه ځان له اخیستي. پیسې لګي وي او ځمکه قیمتي وه او وخت چې کله رالی ده ورله پیسې ورکولې هغه په هغې باندې قبضه وکړله ویل چې دا ځمکه ستا نه ده دا ځمکه زما ده. او زورور سړی و د څو پیرې عدالت ته راوغوښتو خو عدالت ته به نه راته. بیا خپل زوی ته وویلې چې زه کله مړ شم او جنازه مې اوچته کړي نو د ده د اجرې په خوا مې دا جنازه ویسه او یو منټ له هلته دا جنازه کېده او دا یو خط دی دا دله ورکو بیا جنازه ویسه. یو څه موده پس چې دا سړی وفات شو زوی جنازه اوچته کړه نو د پلار د وصیت مطابق د هغه د اجرې په خوا باندې جنازه تېرېدله. خلکو ته ویل یو منټ ودرېږئ منډې کړې اجرې ته ورلې. سړی کرسۍ کې ناست و د جب نه خط راوکاږو او هغه یې ورکړو. هغه چې هغه وکت راپرېوتو او بېهوشه شو. وی په هغه خط کې د لیکلي وو چې انا الان ذاهب الى دار الحق اذا كنت بطلا لا تلحق بي چې زه اوس داسې یو عدالت ته روان یم که ستا وس او طاقت کېږي د هغه عدالت نه ځان منې کوه هغې ته مه پیش کېږه. خامخا به راپسې مړ کېږي او ته به هم راپسې راځې. د دنیا د عدالتونو خو نه مخ واړو رکاوټونه دې پیدا کړه او رانلې دې عدالت کې زه ته ځان ته رکاوټ پیدا که او دې عدالت نه ځان منع که. نو دغه یو داسې زبردست او داسې یو عجیب عدالت دی چې د دغې عدالت نه انسان بالکل وروسته نشي پاتې کېدی. دنیا کې قناعت اختیارول پکار دي. د معاشي نظام او د ژوند د ټولو نه غټ حل قناعت دی. مشکلات درته مخې ته راځي هم په دغې طرز او انداز کې درست کېږي او ټیک کېږي. یو پوه سړي خپل بچي ته ویلي چې بچیه ټول عمر دپاره خوراک کې نو لذیذترین خوراک کوه ډېر د خوند او مزې والا بې خونده خوراک مه کوه او چې سملې په زبردست بهترین کټ کې او په ښایسته آرامده بستره کې سمله. داسې بیکاره کټ او بیکاره بستره کې مه سمله. هغه زوی ورته ویلې چې بابا دا خو زما وس کې نه دي چار وخت دې زه د ټولو نه ښه خوراک کوم او خو بسترو کې دې سمله. ویل د دې چل ماله راځي. یو خوراک هغه وخت کې کوه چې بیخي وږی شي چې بیخي وږی شي چې څه خورې نو د ټولو نه زیات لذیذ به در باندې لګي. او سمله هغه وخت کې چې ښه ستړی شي چې ښه ستړی شي او په هر څنګه بستره او په هر څنګه کټ کې سملې تا ته به انتهایي آرامده لګي. نو ژوند کې د خوشحالۍ د تیرولو او زړه ته د سکون ورکولو همدا د اطمینان لاره. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې عمر صاحب ته شکایت وشو چې جی غوښه ډېره زیاته ګرانه شوې ده او تاسو د دې دپاره څه نرخنامه مقرر کړئ چې دا خلک د دې پابند شي چې د دې نه ګرانه نه ورکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې ارخصوه انتم په خپله تاسو ارزانه ویل جی زمونږ ده نه موږ یې په خپله څنګه ارزانه کو. عمر صاحب ورته وفرمایل یو څو ورځې مه خورئ په خپله به ارزانه شي. شاټیج چې د دې جوړ شوی دی او کمی دی دا به په خپله ختم شي. یو څو ورځې مه خورئ یو څو ورځې استعمال لا هغې ونه شو په خپله باندې ارزان شو. علي صاحب په دور کې داسې وشو. علي صاحب ته بغداد ته چا خبر ولیږه چې په مدینه منوره کې کشمش ډېر زیات ګران شوي دي او تاسو د دې څه غم وکړئ. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل ارخصوه بالتمر په کجورو یې ارزان کوي. سړی دې تپوس وکړو جي په کجورو به څنګه ارزان کشمش مه استعمالوئ د هغې په ځای کجوري استعمالوئ. یو څو موده چې تاسو د کشمشو د اخیستو نه انکار وکړو په خپله به ټیک شي. نو بعض څیزونه داسې دي چې د هغې عدم استعمال او په استعمال کې کمی راوستل او قناعت پیدا کول په خپله په دې ژوند کې د هغې حل جوړیږي او دا د ژوند د اطمینان او د سکون د تیرولو د ټولو نه مضبوطه او ښه طریقه. او نظام د دې دنیا داسې دی د هر وخت بدلیږي. مال او دولت دا مستقل وفادار څیزونه دي. علما وایي غادن وراهن ساري و ماښام نه
ماښام ای او سار نه. یو عربي واقعه نقل کړې ده، یو ښځه او خاوند په یو ځای کې ناست وي چېرته په یو هوټل کې، او چرګې راغوښتې و ځان له او هغه یې خوړه. په دې کې یو سوالګری راغلی او سوال یې کو چې ماله څه راکئ زه موږ یم. دې ښځې اراده وکړله چې د دې څه حصه ورکړي. دا خاوند ورته قار شو پرېږدئ د دوی بل څه کار نشته مه ورکول. بس دا منې شو، د خاوند یې ومنل. بیا څه موده تېره شو، د دوی خپل منځ کې طلاق واقع شو. دې ښځې بل ځای کې واده وکړو، بیا هغه واقعه راغله. دوی هوټل ته تللي وو، هلته ناست یو او چرګې خوړو. په دې کې یو سوالګری راغلی او سوال یې کو چې زه وږم ماله څه راکړي. دا ښځه داسې ډېر زیات خوفزده شوله. دې خاوند ته تپوس وکړو چې څه چل دی، څه واقعه ده؟ ویل چې دا خو زما هغه زوړ خاوند دی، دا دې حالت ته رسېدلی چې سوال کې و لوږې پې تېرېږي، زه ورله دا څیز ورکوم. خاوې ورله ورکړه. خاوې دا ستا زوړ خاوند دی، وي تا ته پته لګي. وي زه څوک یم؟ وی زه همغه یم چې دې سړي تا سره دلته یو ورځ خوراک کوو، ما درنه سوال کوو، غوښته مې او تاسو ماله څیزونه رانه کړل. دنیا کې همدا نظام دی، په خپل مال باندې، په دولت باندې، په عزت باندې، په شهرت باندې، په طاقت باندې هېڅ قسمه بروسه مه کوه. هر وخت په دې خوف و یېره کې اوسېږه چې د الله دا نعمتونه زما سره امانت دی، کله ما نه اخیستلی کېږي او کله زه د ذلت او د رسوایي او د کمزورۍ حالت ته راځم، بیا به تکبر او غرور او لوی ستا په زندګۍ کې نه راځي. کتابونو کې نقل کړي دي چې یو سړي یو صحرا کې سفر کو، یو ځای کې ګډې او چیلۍ سرېدلې. یو دیهاتي سړی و، هغه چې وکتل چې دا ګډې چیلۍ و سریږي، په خوا کې یو شرمخ ولاړو د دې ګډو د چیلو څوکۍ کوله. دا حیران شو چې دا شرمخ خو ټول عمر په دې ګډو په دې چملو باندې حمله کوي، ته دلته نن څه شوي دي چې دا دلته د دې څوکیداري کې او د حفاظت دپاره ولاړې؟ چې لږ یې وکتل، لږې فاصلې سره یو بوډۍ زنانه ناستې وه، وړی ورسره وه، تار مارستن ورسره وه، څه څیزونه یې جوړول. نو دا صحرا او دیهاتي والا سړی دا راغلی او د دې ابۍ نه یې تپوس وکړو چې اصطلح الذئب علی الغنم، چې آیا شرمخانو د ګډو د چیلو سره روغ او جوړه وکړل؟ دا روغ او جوړه کله نه شوي، دوی خپل منځ کې کله ټیک شوي دي. نو هغه ابۍ ورته په جواب کې وفرمیل چې اصطلح الذئب مع الغنم منذ ان اصطلحت مع الله، چې د هغه وخت نه ګډو او شرمخانو خپل منځ کې روغ او جوړه کړې ده، د کم وخت نه چې ما د الله سره روغ او جوړه کړې. انسان د الله سره تعلق ټیک کی، نو د الله د مخلوقاتو سره تعلق درست شي او ټیک شي. موږ الله سره روغه نه ده کړې، هر څه هم ناروغه دي، او که د الله سره هم روغه وکړه هر څه به هم روغ شي. الله پاک دې موږ ټولو نه راضي شي. واخر دعوانا امین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. الله موږ نه راضي شي، ګناهونه معاف کړي، په حالت هم رحم وکړي، مصیبتونو، تکلیفونو، آفتونو، بیمارو، پریشانونو هم په امان کړي، د خپل ذات پہچان را نصیب کړي، د خپل ذات محبت را نصیب کړي، د خپل ذات اطاعت را نصیب کړي، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم 100% تابعداري نصیب کړي، دنیا او آخرت د دوانو خیرونو برکتونه هم نصیب کړي، خپل قهر او غضب نه په امان کړي، هر قسمه نیمګړتیا د ژوند په هره مرحله کې هم ختمه کړي، په خپلو رحمونو او کرمونو کې هم راګیر کړي. وصلی الله تعالی علی خیره القیم. اذان کېږي.